د میدان وردګو علما وایي چې د ټولنې او آخرت کامیابي د قرآن عظیم شان په زده کړې کې ده. دوی له ټولو ولسونو غوښتنه کوي چې خپل بچیان په داسې ډول وروزي څه ډول یې چې په الهي کتاب کې یادونه شوې. دغه څرګندونې علماو د مرکز میدان ښار اړوند حضرت ابو هریره رضی الله عنه دارالحفاظ کې د دینی او عصري علومو په ځانګړي ډول د قرآن کریم حفظ او تجوید ته د کوچنیانو، لویانو او ځوانانو د هڅونې په موخه جوړې شوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې دینی عالم شیخ عبدالبصیر جهید وویل: الته به موږ کامیابیږو عاجزانو چې دا ټول امت د الله د دغه کتاب لاندې راټول شي. واحد توغ، واحد قومنده، واحد قیادت، یو امیر لاندې د الله د دې سپېڅلي کتاب پرامینو ته ځان تسلیم کو، بیا به موږ کامیاب یو. همدارنګه په دې غونډه کې قومي مخور محمد غیاث رښتین ډاډ ورکړ چې د قرآني زده کړو په برخه کې د علماو ترڅنګ ولاړ دي. دغه قاري صاحب سره د الله ښه وکړ چې د ما یادېږي او د ما ورسره رابطه سوې. دغلته په دې ملک کې تجارت و دایم قراردادي ګرځېدی شو. دغلته دم کوی شو چې یو بزنس و تجارت ځان ته خلاص کړه. ده هم کوی شو چې یو شرکت ځان ته وړوکی مشترکاً جوړ کړه. خو د داسې شرکت باندې کار وکړه چې د مودته اولاد او دې اولاد ته دی ودرېد. ګوره د پردي اولاد ته درېدل ډېره یوه غټه حوصله غواړي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه دارالحفاظ مسئولین وایي چې له دې غونډې موخه د قرآن عظیم شان حفظ او تجوید ترڅنګ دینی او عصري زده کړو ته د خلکو هڅول دي. د دغه دارالحفاظ مسئول قاری محمد حسن صادق وایي: نننۍ جلسه د زده کوونکو د ښوونې او د روزنې په موخه باندې وه، تر څو د زده کوونکو ښې زده کړې په کوم سیستم باندې وسي. همدارنګه د استادانو ته مسؤلیتونو په موخه باندې، همدارنګه ټولنې ته عامه پوهاوی ورکول. په یاده غونډه کې علماو له ولسي وګړو وغوښتل چې د اسلامي نظام د بقا او پرمختګ لپاره د مدرسې، مکتب او پوهنتون ترڅنګ ودرېږي.